ډک او تش حرکتونه څه ته وایي؟ ګران کتونکو، زه به تاسو ته نن په دغه ویډیو کلیپ کې د ډکو د تشو حرکتونو په هکله باندې په تفصیل سره بیان وکم او د 15 واړو منځونو چې کوم حرکتونه ډک دي او کوم تش دي د هغې وضاحت به تاسو ته په دغه کلیپ کې وکړم او خصوص بالخصوص عوام حضراتو ته خدمت درخواست چې دغه ویډیو تاسو ډېره په غور سره واورئ. کله چې تاسو ته فایده حاصله شي او تاسو په پوه شئ نو دغه ویډیو چې نور مسلمانانو سره هم شیر کړئ چې تاسو هم په دغه ثواب کې ما سره برخه نصیب شي. ګران کتونکو، ټول اول خو پېژنئ چې ډک حرکتونه څه ته وایي او تش حرکتونه څه ته وایي. ګران کتونکو، ډک رکعتونه هغه رکعتونو ته ویلی شي چې په کومو رکعتونو کې الحمد شریف ویلی شي، الحمد پسې چې کله آمین ویلی شي، هغې نه وروستو سورې فاتحې سره یو سورت ملګری شي. مطلب دا چې څوک قل هو شریف وایي، یعنې سورې اخلاص یا سورې کوثر، یعنې کوم سورتونه چې ورته یاد وي نو دې ته چې دی ډک رکعت ویلی شي. او تش رکعت مطلب دا دی چې کله ته په یو رکعت کې سورې فاتحه ووایې نو د سورې فاتحې نه وروستو په تا باندې بیا سورت ویل دا نه دی لازم، نو دې ته چې دی تش رکعتونه وایي. دوست موږ اول سهار لمونځ ته راشو. سهار چې دی ټوټل 4 رکعته لمونځ دی. په دغه 4 رکعتونو کې اولنی 2 رکعته سنت دي او دا یاد ساتئ چې څومره سنت رکعتونه دي هغه تمام ډک وي. نو د سهار چې کوم اولنی 2 رکعته سنت دي دغه دواړه ډک دي، مطلب دا چې سورې فاتحې نه وروسته به ورسره سورت ویلی شي. او بیا چې کوم 2 رکعته فرض لمونځ دی همدغه دواړه د سهار والا چې دی ډک دي، مطلب دا چې د سورې فاتحې نه وروسته به هغې سره هم سورت ملګرې کولی شي. هغې نه وروسته ماسپښین چې کوم لمونځ دی هغه ټوټل 10 رکعته لمونځ دی. په دې کې اولني چې کوم رکعتونه دي هغه 4 رکعته دي چې دغه 4 رکعته سنت دي او دغه 4 واړه ډک رکعتونه دي. دې پسې وروسته بیا 4 رکعته فرض لمونځ دی. په دغه فرضو کې اولني 2 رکعته به ډک کولی شي او بیا اخرني یعنې وروستني چې کوم 2 رکعته دي هغه دواړه به تش کولی شي او بیا په اخر کې بیا 2 رکعته سنت دي او دغه دواړه رکعتونه به ډک کولی شي. بیا هغې نه وروسته د مازدیګر چې کوم لمونځ دی هغه ټوټل 4 رکعته دی. دغه 4 واړه فرض دي، نو په دغه 4 رکعتونو کې به اولني 2 رکعته ډک کولی شي او اخري 2 رکعته به تش کولی شي. او هغې نه وروسته بیا د ماښام لمونځ دی چې ماښام ټوټل 15 رکعته لمونځ دی. په دغه 15 رکعتو کې اولني چې کوم 3 رکعته لمونځ دی دا فرض دی او په دغه فرضو کې چې کوم 2 رکعته اولني دي دا دواړه ډک دي او بیا اخرنی 1 رکعت چې دا تش دی او بیا ورپسې وروستو 2 رکعته سنت دي، دغه دواړه سنت چې دا ډک دي. او بیا اخري چې کوم لمونځ دی د ماسخوتن والا دا ټوټل 9 رکعته لمونځ دی او په دغه 9 رکعتونو لمونځ کې اولني چې کوم 4 رکعت دي دا فرض دي. په دغه فرض رکعتونو کې اولني 2 رکعته دا ډک دي او بیا اخري 2 رکعته چې کوم دي دا تش دي. بیا دې پسې چې 2 رکعته سنت دي او دغه 2 رکعتونه ډک دي او د دې نه وروستو بیا وتر واجب دي چې هغه ټوټل 3 رکعته دي. نو دغه 3 واړه رکعتونه دا ډک دي، خو لیکن دا مسله په یاد ساتئ چې کله د وترو په 3 رکعت کې سورې فاتحه او سورې فاتحې پسې وروسته سورت ویلی شي نو دغه سورت پسې وروسته به تکبیر وایي او غوږونو ته به لاسونه اوچت کړي او هغې نه وروسته به چې دعای قنوت وایي. ګران کتونکو، دا به تاسو ته په ساده لهجه کې په ساده انداز کې د 15 منځونو د رکعتونو طریقه وښودله او تاسو به دا پېژندلي چې ډک رکعتونه څه ته وایي او تش رکعتونه څه ته وایي او کم کم ډک دي او کم تش دي. نو دې د وجې نه که تاسو په دغه ویډیو باندې پوه شوي وي او تاسو خوښه شوي وي نو نور مسلمانانو سره هم شیر کړئ چې تاسو هم ما سره په دغه ثواب کې پوره برخه نصیب شي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.